السلام علیکم ګرانو دوستانو د نن ورځې برنامې ته ښه راغلاست. زه جاوید احمد فضلي ستاسې خدمت کې یم. د نن ورځې درس دوم ټولګی 5 یونټ دریم لیسن دی چې 46 او اووه 40 به د خیر سره په بر کې ونیسئ. کتابونه مو راواخئ، راسئ د خیر سره. اول کانورسیشن برخې ته. د کانورسیشن په برخه کې 3 پوښتنې دي، تاسې به هغه په خپله جواب کوئ په خپلو کتابچو کې. وروسته به کانورسیشن زه درته ووایم او ترجمه به یې کوم. وګورئ کانورسیشن یا د محاورې په برخه کې درته وایي What's your family name؟ فیملی کورنۍ ته وایي. What is your family name؟ ستاسې کورنۍ نوم څه شی دی؟ او یا د هر کورنۍ یو تخلص وي، نو هغه تخلص وایي ستاسې څه دی. د مثال په توګه جاوید احمد فضلي. فضلي زموږ کورنۍ نوم هم دی او همدارنګه تخلص مو دی. ښه، دوهمه پوښتنه. مثال د دې سوال جواب به تاسې په کامله توګه سره ورکوئ. مثال My family name is فضلي. ښه، How many people are there in your family؟ څو کسه شته دي ستاسې په کورنۍ کې؟ ستاسې په کورنۍ کې څو نفره دي؟ تاسې به وایاست There are 5 people. There are 10 people. There are 8 people in our family. Why is it important to have a last name؟ ولې مهمه ده چې تاسې last name ولرئ؟ وګورئ دلته یو نوی لغات راغلی چې هغه دی last name. په خپله دغه last name هم تخلص ته وایي. په خپله last name هم چې ته وایي تخلص ته وایي، یا هغه نوم ته ویل کیږي چې د یو چا د نوم په پای کې لویږي چې معمولا هغه د کورنۍ نوم وي. مثال جاوید احمد فضلي. تاسې یو توجه وکړئ. JAVED AHMAD او FAZLI. دلته که زه ولیکم KHAN، د دغه نومانو په اړه زه تاسې ته معلومات درکوم. یو چې دی جاوید دی چې زما خالي نوم دی. یو احمد دی چې دې ته میډل نیم وایي یا میانه نوم. یو فضلي ده چې لاست نیم یا تخلص ورته وایي. یو خان دی چې هغه ته نیک نیم وایي. د دوی فرق څه شی دی؟ که یو څوک تاسې ته وایي چې ستاسې پرفیکټ یا کمپلیټ نیم ته ورته وایي جاوید احمد فضلي، نوم میډل نیم که ولرئ او تخلص. او که یو څوک درته وایي چې خالي نوم، نو ورته لیکئ جاوید یا جاوید احمد، کله چې دواړه یو ځای سره مښتئ. که څوک درته وایي تخلص یا لاست نیم، ورته وایاست چې فضلي. او که څوک درته وایي نیک نیم، بعضې خلک چې مثال په یو نامه باندې مشهوره نو هغه ته څه شي وایي؟ نیک نیم وایي. چې مثال زما نوم په ځینو ځایونو کې خان دی، یا ډېر خلک ما د خان په نامه پېژني. نو دا رقم د اسمونو ترتیب دی: جاوید احمد فضلي، نیم، میډل نیم، لاست نیم او نیک نیم. نو دلته هم وایي ولې مهمه ده چې موږ تاسې باید څه شي ولرو؟ نیک نیم ولرو. امپورټنټ مهم ته وایي. او نیک نیم یعنې وبخښئ لاست نیم ولرو، یعنې ولې باید موږ تخلص ولرو. ښه، د دې سوال جواب تاسې ولیکئ. راځئ listen and practice غوږ ونیسئ او تمرین وکړئ. Listen to your teacher while reading the conversation and then practice it with your partner. تکراري جمله ده، یو وارې به ماته غوږ نیسئ، زه به دا درته وایم، وروسته یې کولی سئ په خپله تمرین کړئ. Who are they in the picture؟ Nadia. This is my father who died 2 years ago. God forgive him. یا God bless him. دواړه یو معنا ورکوي. He was very kind and he always tried to keep us happy. And who are those people? They are my uncles. This is Uncle Tahir. He's a doctor. And that is Uncle Naeem. He's a gardener in the university. Who is this woman? She's my aunt. She's a teacher. And that is my grandmother, Salima. She looks really young. How old is she? She's only 55 years old. And she's a doctor. Your family is really great. Thanks. اوس خوږ ونیسئ. نظیفه وایي Who are they in the picture؟ دا څوک دي په دا عکس کې؟ په دا عکس کې دا څوک دي دا کسان؟ نادیه ته وایي. نادیه وایي This is my father who died 2 years ago. This is my father. دا زما پلار دی. Who died 2 years ago. څوک چې 2 کاله مخکې مړ شو.
نظیفه ورته وایي God forgive him خدای دې هغه وبخښي یا دې مغفرت کړي. نادیه بیا وایي he was very kind هغه ډېر مهربان و. دلته kind د مهربان معنا ورکوي. And he always tried to keep us happy او همیشه به کوشش کوه. tried د try تیر حالت دی تیر وخت کې. همیشه یې کوشش کوه to keep us happy چې موږ خوشحاله وساتي. نظیفه وایي and who are these people دا نور کسان څوک دي؟ هغه ورته وایي they are my uncles دا زما اکاګان دي. this is my uncle طاهر دا زما اکا یا ماما طاهر دی. انکل په انګلیسي کې د ماما د پاره هم راځي د اکا د پاره هم راځي. خو که وغواړئ مشخص کړئ چې د مور د خوا که د پلار د خوا یا ماما او که اکا نو که ماما یادوئ نو بیا maternal uncle یاد کړئ maternal او که اکا یادوئ نو paternal uncle یادوئ. ښه نو وایي this is my uncle they are my uncles دا زما اکاګان دي. this is uncle طاهر دا کاکا طاهر دی. he's a doctor دی یو ډاکټر دی. and that's uncle نعیم او هغه uncle نعیم یا کاکا نعیم دی. he's a gardener in the university دی په خپله یو باغبان دی په پوهنتون کې. who's this woman دا ښځه څوک ده؟ who's this woman دا ښځه څوک ده؟ she's my aunt هغه زما خاله یا عمه ده. همدارنګه د اکا ښځې د ماما ښځې ته هم ویل کیږي. she's a teacher هغه معلمه ده یا ښوونکی ده. and that is my grandmother او هغه زما انا ده یا د مور یا د پلار مور می ده. سلیمه چې نو یې سالمه ده. she looks really young هغه ډیره ځوانه ښکاري. how old is she دا څو کلن ده؟ نادیه وایي she is only 55 years old هغه فقط 55 کلن دی یا عمر یې 55 دی. and she's a doctor هغه هم چې شه ده ډاکټره ده. your family is really great هغه ورته وایي ستاسې کورنۍ په رښتیا سره عالي ده ډېر ښه کورنۍ مو ده. نادیه وایي thanks مننه. راځو د ګرامر برخې ته. خدای دې وکړي چې کنورسیشن مو زده سوی کولی شئ په خپله تکرار کړئ د ځانه سره. ګرامر برخې ته question with who what and how چې مخکې د دې په اړه ما درته خبرې وکړې who what and how توجه وکړئ. who what and how څوک او څه یا څه شی او څنګه. ښه مخکې مې درته ووایه چې دا د WH کلمو څخه دی او معلوماتو د پوښتلو دپاره استعمالیږي چې هو د کس یا د شخص د معلوماتو دپاره what د شي د معلوماتو دپاره او how د تګلارې د معلوماتو دپاره یا د طریقې. دا مې هم درته وویله کله چې موږ ته زده استعمالوو په یوه جمله کې معمولا yes no question یا بلې نه سوال جوړوو د هغه وروسته په سر کې دا راځي او هغه شی چې کمبود وي یا د کوم شي چې پوښتنه کوو هغه هلته کمیږي. د مثال په توګه زه وایم is your English teacher Fazli is your English teacher Fazli آیا ستاسې د انګلیسي معلم یا ښوونکی فضلي ده؟ اوس کله چې زه وغواړم د دغې څخه yes no question جوړ کړم نو حتما که زه د شخص پوښتنه کوم نو هو راچوم. هو چې ور واچوم باید دغه فضلي دلته مبهم یا نامعلوم وي. نو هو زه دلته د جملې سر ته ور اچوم وایم who دا به په کوچني تورې باندې واړو who is your English teacher who is your English teacher ستاسې د انګلیسي معلم یا ښوونکی څوک دی؟ وګورئ دلته احمد یا فضلي هر څوک چې هغه ایسته سوه پر ځای یې هو رالی. ولې؟ ځکه چې دغه هو پوښتنه کوي د دغه شخص چې دلته مبهم دی. متوجه سولاست؟ همدارنګه که د شي پوښتنه کوئ هم او که د تګلارې پوښتنه کوئ هم. فرض یې کوئ که زه وغواړم د یو شي پوښتنه وکړم زه وایم مثال this is a book دا یو کتاب دی. کله چې دلته موږ پوښتنه کوو دا سر ته راولو
وایم is this a book آیا دا یو کتاب دی yes no questions خو کله چې زه غواړم د کتاب په اړه پوښتنه وکړم چې دا دی څه شي نو بیا څه کوم دغه د بوک ختوم په سر کې وراچوم what وایم what is this دا دی څه شي متوجه سولاست دلته اوس خپل کتاب ته توجه وکړئ د خیر سره په کتاب کې راغلی question with who what and how who is your English teacher ستاسې انګلیسي استاد څوک دی جواب کې وایاست شاګل is our English teacher شاګل زموږ د انګلیسي استاد دی مثبته جمله who is the girl in the black dress هغه ښځه یا انجلۍ البته انجلۍ چې په توره کالو کې ده یا تور کالي یې اغوستی هغه څوک ده she is ناهید هغه ناهید ده how tall is your brother څومره جګ دی ستا ورور څومره جګ دی he is 1.80 centimeters tall یعنی 1 متر او 80 سانتي متره جګ دی ښه how wide is your class how wide څومره وګورئ how tall how wide دا که څه هم موږ how لرو د how ترڅنګ یو بل شی راغلی مثال tall که راسي جګوالی شي wide که راسي مثال پراخوالی شي که long راسي مدت او یا د یو شي اوږدوالی شي نو how wide is your class ستاسې کلاس یا صنف یا ټولګی څومره پراخ دی it's 5 meters wide دا 5 متره پراخ دی what is she doing in the classroom هغه په صنف کې څه کوي یا دا په صنف کې څه کوي she's sitting the chairs دا چوکۍ سره ایږدي یا منظم کوي یا ترتیبوي what's your name ستا نوم څه دی my name is غلام علي زما نوم غلام علي ده راځئ complete the sentences with who what and how جملې تکمیله کړئ په چی سره په who سره what او how سره د دغې د جملې د پاتې برخې څخه پاتې برخې په نظر کې نیولو سره دلته what who او یا how واچوئ مثال وایي is your name نو د شي پوښتنه ده نو وایي what is your name وایي old are you د سن پوښتنه کوي how old are you is on the table what is on the table is your math teacher who is your math teacher ستاسې د انګلیسي د ریاضي استاد څوک دی صحیح سوه څلور دانې ما وکړلې دا نور تاسې په خپله کولی سئ وکړئ مثال how old is your uncle ستا اکا څو کلن دی راځئ د خیره وکیبلري برخې ته match the occupation to their picture number them دلته به تاسې څه شي کوئ occupation شغل ته وایي حرفې ته وایي یا دندې ته وایي تاسې به دغه شغل دغه حرفه دغه دنده د انځورونو سره میچ کوئ یعنی دلته 1 2 تر 10 پورې 10 دندې لرو دلته 10 انځورونه دي نو هره دندې ته یوه شمیره ورکړئ مثال دلته نشته دی پایلټ دلته تاسې پایلټ پیدا کړئ یا پیلوټ پیدا کړئ د پیلوټ پر سر باندې دا خانه چې ده یو هغه ته نوشته کړئ مثال پایلټ که تاسې وغواړئ پیدا کړئ دغه زموږ سس پایلټ دی وګورئ یو دلته کولی سئ ولیکئ دوهم شپرډ وایي چوپان ته یا شپون ته پولیس ته ویل کیږي ټیچر معلم ته ویل کیږي یا ښوونکی سټوډنټ شاګرد ته ویل کیږي شاپ کیپر دکاندار ته ویل کیږي کارپنټر نجار ته ویل کیږي ډاکټر ته ویل کیږي میکانیک مستري ته ویل کیږي او ویډر ویل کیږي ګارسون ته یا هغه څوک چې په هوټلونو په دې ځایونو کې خلکو ته ډوډۍ او دا شیان راوړي هغه ته وایي ویډر یا که ښځه یي یا انجلۍ هغه ته ویل کیږي ویټرس ښه تاسې البته وبښئ هغه انځور چې ما در وښول هغه میکانیک دی او دغه پایلټ دی دلته تاسې توجه وکړئ دا زموږ سس پیلوټ دی چې سم په انځور کې نه معلومیږي ښه راځئ سپیکینګ برخې ته چې نن ورځې د درس آخري برخه ده in groups ask your partner about their families خپل د ملګري څخه د دوی د کورنۍ په اړه پوښتنه وکړئ members and complete the tables کورنۍ او د کورنۍ د غړو په اړه یې پوښتنه وکړئ او لاندې جدول تکمیل کړئ ښه تاسې به څه کوئ دلته به یې نوم ور اچوئ د دې مخ ته دلته به یې ایج سن یا عمر ور اچوئ دلته به جاب دنده ور واچوئ او دلته پلیس آف برث کوم ځای کې چې زیږېدلی هغه ځای ور اچوئ هغه څنګه grandfather
د نیکه ده، father د پلار ده، uncle د اکا یا د ماما ده، او د brothers د وروڼو ده. مثال پوښتنه ځینې کوئ what is your uncle's name؟ هغه به لیکي وایي my uncle's name is مثال فضل. دلته نوشته کوي فضل. how old is your uncle؟ وایي my uncle is 60 years old. what is your uncle's job؟ یا what does he do؟ هغه وایي my uncle is a doctor. او بیا په پای کې where was your uncle born؟ ستا نیکه چیرې زیږېدلی و؟ هغه به درته وایي my uncle was born in Kabul. زما نیکه په کابل کې زیږېدلی و. هغه به تاسې نوشته کړئ. ښه، دا اوس زموږ څه د نن ورځې درس د توجه څخه مو بیا هم ډېره مننه. در بیا چې زه ستاسې خدمت ته حاضرېږم تاسې په پاک رب سپارم. ورځ او شپه مو نیکمرغه.